السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فقد قال الله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. صدق الله العظيم. ډیرو قدرمنو حاضرینو، ډیر خوښ یو چې په دغه اهم مجلس کې ګډون لرو. دغسې اقدام د ولس لپاره د حوصله افزایي یو لوی باعث دی. زه مختصر دوه خبرې عرض کول غواړم. یو د دې پروګرام د اهمیت په رابطه، او بل د ازموینو د ملي ادارې په رابطه باندې چې زموږ کوم ذمه داري ده هغه به انشاءالله په ښې طریقې سره سرته رسیږي. حاضرینو، په دنیا کې که اسلامي هیوادونه دي او که غیر اسلامي هیوادونه، د ولسونو لپاره تعلیمي مراکز او ادارې جوړیږي. په دغه تعلیمي ادارو کې هدف د اولادونو سالمه تربیه وي، او د سالمې تربیې په نتیجه کې د خپل ملک آبادول وي، د خپل ملک خودکفا ګرځول وي، او خپل ملک د نورو ملکونو سره همسیال ګرځول وي. د دغه تعلیمي پروګرامونو سرپرستی دغه وخت حکومتونه کوي. د اولادونو سرپرستان چې خپل اولادونه تعلیمي مراکزو ته رالیږي، مکاتبو ته رالیږي، لیسو ته رالیږي، نو په دغه امید باندې چې زما اولاد به تعلیم حاصل کړي او د هغې نه وروسته به بیا د یو ازموینه ورکوي او د یو خدمت مصدر به ګرځي او د خپل هیواد په آبادولو او خودکفا ګرځولو کې به مؤثر تمامیږي. د وخت نظامونو سره د ولس دوه امانتونه، یو د ولس د اولادونو استعداد او اهلیت، او دویم هغه خدمتي مصادر، هغه بستونه او هغه عهدې چې د نظام دي، د دغه منصبونو او عهدو ته به د ولس بچي راځي. دا یو امانت دی چې دغه عهدو ته د ولس کم بچي راشي. د وخت هر نظام سره دا دوه امانتونه، که چېرته د وخت نظام حاکم نظام ولس ته په دې دواړو میدانونو کې عملي قناعت ورکړه، ولس په حوصله واخلي او خپل اولادونه به تعلیمي مرکزونو ته رالیږي، اهتمام به کوي، مصرف به کوي، ځان به ورسره ستومانه کوي، او په دغه امید باندې به وي چې یو ورځ به داسې راځي چې زما بچی به ازموینه ورکوي او د هغې نه وروسته به د نظام په یو بس کې ټاکل کیږي او د خدمت مصدر به ګرځي. که چېرته د حاکم نظام ولس ته په دې دواړو میدانونو کې عملي قناعت ورنک، د ولس د اولادونو د استعدادونو او د هغوی د اهلیتونو لحاظ ونکړه، په ازموینه کې د عدل او د انصاف نه کار وانخلي، حکومتي عهدو او منصبونو ته اهل خلک وړاندې نشي، نو بیا ولس د خپل اولادونو په تربیت کې حوصله نه اخلي، په خپل اولادونو باندې زده کړه دا نه کوي، او د وخت په حاکم نظام باندې بې اعتمادي، او نتیجه دا راوځي چې کله هم د یو ملک تعلیمي نظام کمزوری شو او د یو ملک حکومتي عهدې او منصبونه نااهله خلکو ته حواله شو، بیا دغه ملک چرې هم نه آبادېږي او نه خودکفا ګرځي او نه یو چا سره سیالي کولی شي.
په دې ملک کې د انقلابونو نه وړاندې که موږ وګورو افغانستان ډېر زیات علمي قدرونه دا لرل او د دې ملک حیثیت په سیمه ییزه کچه باندې یو بارز حیثیت زمونږ د وطن انجینری او ډاکټري او داسې نور مهمه برخې د سیمې په کچه باندې اعلی برخې وي او دا غي لوی وجه دا و چې زمونږ معارف زمونږ د پوهنې وزارت دا د انسان د جوړونې لپاره اساس او بنیاد دی لکه یو آبادي چې کیږي که اساس او بنیاد مضبوط وي که هر څومره چته آبادي بیا تور باندې کړي د هغې توان شته پکې خو که د یو آبادۍ اساس او بنیاد کمزورې وي نو بیا بره زیات چتونه ور باندې ممکنه نه ده یو ماشوم جوړښت چې راځي یو ماشوم چې با استعداده ګرځي یو ماشوم چې نمو او ترقی او کمال ته جوړیږي دا د معارف په دوره کې جوړیږي د دې وجه نه د کم ملک معارف چې مضبوط وي د هغې تحصیلات هم مضبوط وي او چې د کم ملک معارف کمزورې وي دغه ملک تحصیلات قوي کېدی نشي زموږ استاسو په دې ملک باندې 20 کاله جهادي مرحله وچلېده یقینا زموږ معارف دا کمزورې وو معارف په زیاتو برخو کې استادان نه لرل په دې 20 کلنه دوره کې اطرافو کې د مکاتب صورتحال ډېر خراب وو نن که موږ په هر ډګر کې ځوان را مخې ته کېږي ځوان نیمګړتیا لري ولې ځکه په دغه 20 کلنه دوره کې معارف قوي نه دی چلېدلی زمونږ استاد قوي نه و زمونږ نصاب قوي نه و زمونږ استاد د خپل برخې متخصص نه اوس چونکې یو نوې مرحله شروع شوې ده موږ د آبادۍ په لور باندې مثبت قدمونه اخلو زمونږ په ټولو اقداماتو کې چې د ملک د آبادۍ په اړه باندې کیږي مهم قدم اساسی قدم بنیادی قدم چې په هغې سره شخصیتونه جوړیږي په هغې سره نظام جوړیږي په هغې سره وطن جوړیږي په هغې سره وطن خودکفا کیږي هغه د پوهنې وزارت دغه اقدام دی که زمونږ معلم استاذ دا مسلکي وي ماهر وي زمونږ اولادونه به با استعداده جوړیږي معلم هغه شخصیت ته د یو ملک د مشر نه ونیسه تر یوه ادنا فرده پورې د ټولو اولادونه دا د معلم د تربیت لاندې وي د دې وجه نه خلک وایي چې که استاذ باچا نه دی خو د پاچاهانو استاذ دی د یو مکتب معلم او د یو مکتب استاذ دا که تاسې وګورئ دا به د یو باچا او یو حاکم استاذ وي دغسې اقدام ولس ته ډېره لویه حوصله ورکوي دغسې اقدام نظام ته ډېره حوصله ورکوي دغسې اقدام زموږ د دشمنانو هغه خولې بندې د تبلیغاتو هغه سلسله ورسره منفي تبلیغاتو کمزوري کیږي د افغانستان دشمنان نه غواړي چې افغانستان آباد شي افغانستان خودکفا شي که افغانستان آبادیږي خودکفا ګرځي هغه به د دې لارې ګرځي په وړاندې ادوارو کې چې کله دا جهادي او د اشغال مرحلې نه وي زموږ د لیسې نه فارغ هغه بیا لوی با استعداده قابل سړی و دغه 20 کلنې دورې چې موږ ته په میراث باندې څه پرېښوده نن چې د پوهنتون نه فارغ شي وریځه نشي لیکلی یو پیشنهاد نشي لیکلی املا غلطه وي دغه شیان چې اصلاح کیږي او د یو شخص جوړښت راځي دا د لیسې په دوره کې راځي لیکن زمونږ دغه ادارې دغه 20 کاله ډېرې کمزوري وچلېدې اوس الحمدلله اسلامي امارت دې برخې ته هم متوجه شوی دغسې اقدام موږ ولس ته حوصله ورکوي چې ستاسو د اولادونو تربیت دا به داسې نه لکه وړاندې زموږ ولس ته حوصله ورکوي چې تاسو چې په کوم اولادونو باندې کم خواري کړې ده او زده کړې هم کړې دي
نن هغه ورځ راغلی ده چې دا به ازموینه ورکوي او د خپل اهلیت په بنیاد باندې به خدمت ته وړاندې کیږي. یقینا دغه اقدام ډیر د نظام لپاره د ولس لپاره ډیر لوی او اهم اقدام دی. دویمه خبره د ازموینې په رابطه باندې لکه وړاندې ما ووی چې په دنیا کې هر حاکم نظام ولس ته دا باور ورکوي چې ستاسې د اولادونو د استعداد او د اهلیت موږ قدرداني کوو. که چېرته د یو وخت حاکم نظام ولس ته دا ډاډ ورنکړه بیا ولس د خپلو اولادونو سره 14 کاله 20 کاله خواري نه وباسي نور باندې مصرف که هغه د مایوسۍ سره مخ شي چې زه د خپل بچي سره ډېر مصرف وکړم سبا په یو سفارش باندې یو سړی کامیابیږي یو ځای ته وړاندې کېږي او زما بچی پاتې کېږي په یو رشوت باندې زما بچی پاتې کېږي او بل بچی په یو رشوت باندې وړاندې ځي. اسلامي امارت لکه څنګه چې د نظام په نورو برخو کې د فساد او د مشکلاتو مخنیوي کړي دارنګه د ازموینو په میدان کې هم یو خو د ازموینو چې کوم نظام دی سیستم دی هغه د انسان د دخل نه بهر دی. سیستمونه دي هغه نتیجه وباسي هغه کې د انسان دخل نه وي هغه پخوانۍ طریقې نشته چې استاد سره به قلم په لاس او نمرې به ورکولې. اوس یو سیستم دی دغه سیستم د لارې نتیجې اعلانېږي د انسان پکې څه دخل نه وي او دغه نظام د دنیا په هر هیواد کې وي او هغوی د حکومت له خوا نه ولس ته یو ډاډ وي او تسلي وي چې دلته په دې کې د وزیر یا د رئیس جمهور د هیچا دخل نشته. یو خو الحمدلله د دې پریشانۍ نه بېغمه کړي وو که بالفرض یو څوک وغواړي هم چې مثلا د یو چا نمره زیاته که یا کمه که کېدی نشي. دویمه دا ده چې موږ اوله ورځ باندې چې راغلي وو نو موږ نظام او د ولس ته یو وعده ورکړې ده هغې کې چې د ادارې څومره رئیسان دي او کارکنان دي موږ ټول یو تعهد لرو او ولس ته دا ډاډ ورکوو چې انشاءالله داسې یو حالت په مخې ته رانشي داسې یو ثبوت په څوک وړاندې نه چې د ازموینې په جریان کې د یو چا حق تلفي شوي یو چا نمره زیاته شوي یا یو چا ته ترجیح ورکړل شوي. الحمدلله زموږ دا دومره وخت وشو تر اوسه پورې داسې یو جزیه مخې ته نه ده راغلې او په دې کې موږ د نظام د ټولو مشرانو نه ممنون یو چې موږ سره مرسته کړې. موږ ته سفارشونه نه دي رالیږلي موږ باندې فشار نه دی راوړی لکه وړاندې په دې 20 کلنه دوره کې به دا کیسې وې. موږ یې آزاد پرېښي وو د خپل ولس سره آزاد پرېښي وو د خپل ولس د بچو سره آزاد پرېښي وو او دا بار بار قناعت ورکړی دی او ډېر زیات کوشش کوو چې زموږ ځوانانو ته سهولتونه پیدا شي زموږ ځوانان حوصله واخلي زموږ تعلیمي ادارې ډکې شي زموږ د ولس بچي ښه تربیه شي زموږ ولس بچي دا مایوسي وانخلي چې ځکه 12 کاله وروسته امتحان ورکړم نو که قابل ما هم بیا به هم ښه نتیجه نه اخلم داسې نه. موږ ولس ته هم د دې بار بار ډاډ ورکړی دی نظام ته هم د دې بار بار ډاډ ورکوي بیا یې هم ورکوو چې انشاءالله د دې ادارې په تاریخ کې به دا خبره ثبت نشي د ولس ته وړاندې چې دې ادارې د یو ځوان سره جفا کړي. موږ د الله تعالی نه په دې کې امداد غواړو د الله تعالی نه مرسته غواړو د الله تعالی نه توفیق غواړو. انسانان کمزوري وي خو زموږ خپل عزم او اراده دا ده دغه 8000 بستونه چې کوم اعلان شوي دي موږ د ټولو ځوانانو نه دا خواهش دی او دا ورنه غوښتنه ده په ډېر شوق سره په دې کې برخه واخلي. موږ د معارف ته مشرانو سره په دې باندې بار بار مذاکرې هم کړي وزیر صاحب ته ما وینا کړې یو ځلې چې زموږ معارف چې کمزوري دي د هغې لویه وجه دا ده چې زموږ د معارف ته استادانو تنخواګانې کمزوري دي او دا بالکل د عقل خلاف خبره ده. په دغه 13 کلنه دوره کې چې د پیسو بارانو دلته هغه جمهوریت دې خبرې ته توجه نه وکړي چې زموږ د معارف استاد څومره مهم دی. موږ بچی لیږو د تربیت لپاره لیکن د بچی چې کوم استاد د هغې چې کومه تنخوا ده هغه د یو خدمتي کارکن نه ده په دې نظام د خدمتي کارکن تنخوا د هغه نه زیاته ده چې د یو ملک د استاد دغه تنخوا وي نو دغه ملک استاد به څه حوصله واخلي هغه به څه په شوق باندې درس ووایي.
د دې وجه نه وزیر صاحب سره په دې باندې موږ مذاکره کړې او کوشش تا روان دي چې د استادانو تنخواګانې پورته شي. یعنی استاد په دې ارزي چې د وزیر مساوي تنخواه واخلي، استاد په دې ارزي چې د یو رئیس تنخواه واخلي. لیکن کله استاد د تنخواګانو هم دغه صورت حالي، بیا به موږ هغه کمزورو خلکو ته پاتې یو چې بل کار نه لري، هغه کمزوری سړی چې بل څه نشي پیدا کولی، نو معرف استاذۍ ته به راځي. نو دا خواهش هم دی د ټولو مسؤلینو نه چې په دې لاره کې ډېره زیاته توجه وکړه. هغې کې ملي تاجرانو نه هم استفاده کیدی شي، د بهر دنیا د هیوادونو نه هم استفاده کیدی شي. که موږ واقعا استاذ دې ته آماده کوو چې زموږ بچی داسې تربیه کړم چې سبا د ملک آباد کو ملک خود کفا وګرځي. دا مهمه ده چې موږ د استاذ هغه قدر وکړو چې کم قدر په دنیا کې استاذ ته ورکول کېږي، بلکې د هغې نه هم زیات وکړو. ان شاء الله د دې خواري هم روانه ده چې د استادانو معاشات هغه ښه شي او زموږ معارف داسې معیاري معارف شي لکه 45 کاله نه وړاندې چې کوم معیاري معارف و چې د معارف نه به یو څوک راووته بیا به عالي تحصیلاتو ته راغی، هغه به په هر میدان کې د دنیا د هر ځوان نه مخکې و. نو ډېر زیات خوشحالي او دا زموږ د ولس دپاره د یو حوصله افزایي او باعث دی چې نن کوم اعلان وشو. ان شاء الله موږ د پوهنې وزارت مشران به په شریکه باندې دا خدمت سرته رسو، د ولس د بچو دا خدمت به کوو. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.